ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د عبد الله ابن مسعود رحمه په باره کې مرضی چاغه دی وسړی د صفات د خبرې وکړي ناغو تی ویل چې و ان امامي کود ولکه ول زما مخې ته غونډې د اخرت ته اشاره وا پولیس رات او قیامت ته ولکه دغه می کراس کړل صاحب دې کنزورو په خبرو می پروان نشته دی او الله مکه که بدغه ذکر راګیر شوم نو به غورته تعالی کمی کړی چې دینم په دې ډیرو لایق یم چې ډیر بدراته ویل شي زما عزت مند د سلفو د نظر په آخرت باندې و که چا په سره معاملې کوله بد اخلاقی هیڅ به خبر آخرت ته راوله نو چې زمونږ استاد د سوچ جوړ شي چې آخرت باندې نظر لګي دنیا ته غفلت نه راوځي زما عزت مند قرآن په اوایلو کې الله سبحانه و تعالی د مؤمنانو دا صفت ذکر کړي و بالآخرة هم یوقنون او دې په آخرت باندې یقین لري کني قرآن کریم د لاول نه داسې انداز اختیار کړی دی چې ایمان تعبیر ذکر کوي د متقینو مبارک وي الذين يؤمنون بالغیب رسوي والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ناسا وبالآخرة هم یوقنون دا ولې د آخرت په باره کې طرز او قرآن تعبیر بدل کو دلته به هم د سویلې وې کنه د مخ کې پشان چې وبالآخرة هم یؤمنون نظم عزت مند دې کې دې خبر ته اشاره ده چې مؤمن د دنیا کې ځان نه حسابي هغه په دې قصه قطاره کې دی نه دی هغه دې ته ګوریم نه دا ټول نظر په آخرت باندې دی هغه ټول ارث په آخرت ورچولي ټول هلې زلې ټول ګامونه دې دو جن هغه په دې بدن په دنیا کې دی لیکن داغه سوچ فکر داغه خیال او داغه چې کم دی ټول هلې زلې هغه په آخرت باندې دی په قبر باندې دی او په برزخ باندې دی د دې وجه زما عزت مند د دنیا د غفلت نه راوتل او ځان چې کم دی په آخرت باندې ورچول د خپل مرکب او خپل سورلی او داغه د پر دا اعمال چې دین د آخرت د کرنسی ده نو دا یوم عرفه د دې روزه او د دې ورځ چې کوم عبادت دي دا یو غټه مقدس معزت مند زمونږ استادو د فاره چې په صحیح طریقه باندې استعمال شو د دې د وجه نه زدا خبره قسمن کومه چې ليس المحروم من فاتته الوقوف بعرفات والله غسړې بدبخت او محروم نه دي کله چانه چې کم دي په عرفات باندې وقوف او درېدل پوت شو اول ته نه رسیدو نه ولكن المحروم الحقيقي چې اذا دخل عليه يوم عرفه فهو خرج كما دخل یو سړي باندې عرفه ورځ نه او د قرنګ د عام روټین په شان چې پیر ورځې څنګه تیر کړي و د نخې ورځې ما قرنګ تیر کړه قرنګ خوبونه سار مونږ نه دی کړي اقرنګ له لعب په دې کې امزان اخته کړي چې الګ پلاني دي تصاویب سلار شو هغه ځکه والو په دغه ځکه منډې لګېدلې زما عزت مندو که ژوندۍ و ان شاء الله مونږ به تاسو ته د اختر په مانځ کې د دې او زین آشنا حکمتونو او فلسفه به ذکر کوم والله العظیم کده یوازې صرف چې کم د تانه اسلام دا غوړي چې د ساروی چې کم د په مړی باندې چاړه راخه غوینه توې کا او خ ګران ساروی والا نه یا خبره یا ساته قران ته ګوره لینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ساسو د ساروی رنگ ساسو د ساروی نسل دغه قیمت دغه سربواله او چاقواله دغه غوخي دا ساسو رب العالمین ته نه رسیږي الله په دې څه کوي نه ولكن يناله التقوى منكم ساسو د زړه اخلاص جذبه دې په شاته کومه فلسفه ده په دې چرته سوچ کړه دې رب العالمین دا نه زغواړم زموږ عبادت زما عزت مند دي کې اکثر شعور پکې نه استهزار پکې نه مونږ صرف مراسم پورا کوو چې کوم ظاهري مراسم شاته چې د عبادت پسې کوم لاجیک او کوم فلسفه ده کوم د شریعت مطلوب دي زموږ ډیر کرته هغه ته چې کوم د سوچ او فکر نه دي د وجنه په عبادت کې حلاوت نشته دي د وجنه زموږ په عبادت کې روحانيت نشته دي زموږ د عبادت د وجنه په مونږ کې څه تغییر ناراضي نه عقیدوي نه اخلاقی نه دینی نه معاشرتی نه زموږ په گفتار او کردار کې وجدا د زما عزت مند چې مونږ عبادت صرف د مراسم په شکل باندې ادا کوو د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره که زندگی و ان شاء الله د اختر په ورځ باندې د اختر په مانځ کې د دې اوزي بازي حکمتونه او دغه بازي هغه فلسفه او مصلحتونه هغه ذکر کو باقي د اوزي چې کوم احکام دي اب ان شاء الله تاسو شیخ سے بیان کړی می او بل د دې محاضره اهتمام وکړي د څو ورځې هغه مخام مانځ کې یا په بل مانځ کې چې ګڼ مرګ زیاتی باقي کې د بازي احکام هغه بیانول پکار دي تذکیر په تور باندې الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو دین سي بصیرت را نصیب کړي وبالله تعالی